السلام علیکم ګران افغانانو عزتمندو ویاړلو ولسونو او د افغانستان خوږو محترم قومونو ان شاء الله ټول سر روغ جوړ شي بخصوص مولوي صاحبانو ګوره مولوي صاحبانو لومړی یو کتاب ولوله مطالعه کړه جمله په دغه مغزو کې تحلیل کړه که بیا مو فکر وکړئ چې دا کتاب یا د دې کتاب کومه جمله یا کم تورې د کم نظام په خلاف لیکل شوی یا د اسلام مبارک دین په خلاف لیکل شوی یا هم د افغانستان د کم محترم قام په خلاف لیکل شوی بیا مو حق جوړیږي چې موبایل راواخلئ توهین هم راته ولیکئ تحقیر هم راته ولیکئ کنځلې هم راته ولیکئ او بالاخره وارننګ و احتالونه هم راته راکړئ چې د میلر زویه تا د سټ نه رالوو هغه هم د دغه انځور په خاطر چې ولې امریکایي عسکرو سره زما انځور په دغه کتاب باندې پروت ده نور د منځ خبر نه ده دومره دا خلک نه پیږي چې کله په بن کې امضا وسوه د افغانستان خلک پکې انوالو نه وو نه رایه ورکړې وه نه چا ورسره مشوره کړې وه زه له نوی ځوان وم نه پوهېدم چې هغه امریکایانو ناتو راغله په موږ حاکمه شول بیا ما څه کړي افغانانو باندې څه تېر شوي حداقل کتاب ولوله دغه 15 نظامونه سقوط شوي دي آیا پوهېږئ چې د دغه 15 نظامونو د سقوط سره د خلکو هیلې سقوط شوي په لکاو انسانانو افغانانو پښتنو به خصوص خپل ځانونه د لاسه ورکړي دي تاسو د افغانانو د پښتنو تاریخ وګورئ ټول زموږ او تاسو تاریخ پردیو لیکلی تحریف لیکلی دروغ لیکلی اجازه ورکړئ چې یو ځوان د خپل د زړه چغه دنیا ته ووایي د پښتنو حقیقت دنیا ته ورښکاره کړي د پښتنو مظلومیت او محرومیت دنیا ته ورښکاره کړي ما څه کړي دي چې تاسو ما نه پرېږدئ څه خیانت مې هغه خاورې سره کړی وطن سره مې څه خیانت کړی راته ووایه دغه نور افغانانو بیچارهګانو دغه ولسونو څه خیانتونه کړي دي کم انسانانو مالال کړه چې اوس غواړئ ما حلال کړئ ما ته اختارونه راکوئ لومړی ولوله که یو ټکی د اسلام د افغانیت د پښتنو یا د انسانیت خلاف لیکل شوی یا دروغ څه پکې لیکل شوي وه بیا ضرور نه ده چې ما پسې وګرځئ یا مسج وکړئ ما ته ادرس راکړئ بیا زه خپله راځم حلال مې کړې دا خون مې دغه پښتنو افغانانو ته بخلی ده بیا چې هر څه مو د لاسه کېږي ویې کوئ اول اوبه وګورئ چې څومره ژورې دي بیا موضوع ورته وباسئ بیا احساساتي څه فتواګانې را باندې وکړئ مننه السلام علیکم ګران افغانانو عزتمندو ویاړلو ولسونو او د افغانستان خوږو محترم قومونو ان شاء الله ټول سر روغ جوړ شي بخصوص مولوي صاحبانو ګوره مولوي صاحبانو لومړی یو کتاب ولوله مطالعه کړه جمله په دغه مغزو کې تحلیل کړه که بیا مو فکر وکړئ چې دا کتاب یا د دې کتاب کومه جمله یا کم تورې د کم نظام په خلاف لیکل شوی یا د اسلام مبارک دین په خلاف لیکل شوی یا هم د افغانستان د کم محترم قام په خلاف لیکل شوی بیا مو حق جوړیږي چې موبایل راواخلئ توهین هم راته ولیکئ تحقیر هم راته ولیکئ کنځلې هم راته ولیکئ او بالاخره وارننګ و احتالونه هم راته راکړئ چې د میلر زویه تا د سټ نه رالوو هغه هم د دغه انځور په خاطر چې ولې امریکایي عسکرو سره زما انځور په دغه کتاب باندې پروت ده نور د منځ خبر نه ده دومره دا خلک نه پیږي چې کله په بن کې امضا وسوه د افغانستان خلک پکې انوالو نه وو نه رایه ورکړې وه نه چا ورسره مشوره کړې وه زه له نوی ځوان وم نه پوهېدم چې هغه امریکایانو ناتو راغله په موږ حاکمه شول بیا ما څه کړي افغانانو باندې څه تېر شوي حداقل کتاب ولوله دغه 15 نظامونه سقوط شوي دي آیا پوهېږئ چې د دغه 15 نظامونو د سقوط سره د خلکو هیلې سقوط شوي په لکاو انسانانو افغانانو پښتنو به خصوص خپل ځانونه د لاسه ورکړي دي تاسو د افغانانو د پښتنو تاریخ وګورئ ټول زموږ او تاسو تاریخ پردیو لیکلی تحریف لیکلی دروغ لیکلی اجازه ورکړئ چې یو ځوان د خپل د زړه چغه دنیا ته ووایي د پښتنو حقیقت دنیا ته ورښکاره کړي د پښتنو مظلومیت او محرومیت دنیا ته ورښکاره کړي ما څه کړي دي چې تاسو ما نه پرېږدئ څه خیانت مې هغه خاورې سره کړی وطن سره مې څه خیانت کړی راته ووایه دغه نور افغانانو بیچارهګانو دغه ولسونو څه خیانتونه کړي دي کم انسانانو مالال کړه چې اوس غواړئ ما حلال کړئ ما ته اختارونه راکوئ لومړی ولوله که یو ټکی د اسلام د افغانیت د پښتنو یا د انسانیت خلاف لیکل شوی یا دروغ څه پکې لیکل شوي وه بیا ضرور نه ده چې ما پسې وګرځئ یا مسج وکړئ ما ته ادرس راکړئ بیا زه خپله راځم حلال مې کړې دا خون مې دغه پښتنو افغانانو ته بخلی ده بیا چې هر څه مو د لاسه کېږي ویې کوئ اول اوبه وګورئ چې څومره ژورې دي بیا موضوع ورته وباسئ بیا احساساتي څه فتواګانې را باندې وکړئ مننه